اوس چې کوم مقتدیان راغلي دي نبي علیه الصلاة والسلام هغو ته هم هدایت کړی لا تبادروا الامام چې امام نه مخکې کېږئ مو کله چې امام الله اکبر وي پس تاسو الله اکبر وایئ که یو سړی داسې دی چې امام له الله اکبر نه دی ویلی او د مخکې الله اکبر وي نو د ده مونځ ونه شو ځکه شروع نه د امام نه مخکې لا د ده مونځ نه دی شوی نو کله چې امام الله اکبر ووي د هغې نه وروسته الله اکبر ویل پکار دي اذا لا تبادروا الامام اذا كبر فكبروا کله چې هغه تکبیر ووي تاسو هم تکبیر ووایئ واذا قال ولا الضالين فقولوا آمین تاسو مثل قرات بیا مو وایئ چې کله هغه ولا الضالين ووي تاسو شاته نه آمین ووایئ واذا ركع فركعوا کله چې امام رکوع له ورشي پس ته رکوع له ځئ واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد او کله چې هغه سمع الله لمن حمده ووي فارغه شي پس تاسو ربنا لك الحمد وایئ او کله چې هغه بیا سجدې له روان شي پس ته چې هغه لا ولاړ دی ډېر کسان چې کوم امام یې صحیح په خوا کې ګورئ هغه ډېر مخکې طریقه ده سجدې ته رسېدلي امام لا ولاړ دی او دومره تعدیل مخکې تللی دی سلام خو د هغه نه مخکې نه شي ګرځولی داسې کس باره کې نبي علیه الصلاة والسلام یو خیره هم کړې ده چې کدی دې ویریږي د دې خبرې نه چې الله د ده سر چې د خر والا جوړ نه کړي د دې عمل دی وجه چې د امام نه مخکې کېږي د دې د وجه نه چې د سر د خر جوړ نه شي او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام کله تاسو راشئ امام په کوم حالت کې دی هغه حالت کې هغه سره شامل شئ که رکوع کې دی رکوع کې ورسره شامل شئ که سجدې کې دی سجدې کې ورسره شامل شئ که قرات کې دی قرات کې ورسره که تحیاتو کې دی هغې کې ورسره شامل شئ دا مو وایي چې سبا دې سجدې نه پاسي ځکه چې یوه سجده هم الله تبارک و تعالی ته ډېره خوښه ده ایک سجدہ جو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات یو سجدہ چکم تو گرانا گنے دا تعالی دی زرگاو نور سجدوں چکم دی نجات را کی یو اللہ مخ سجدہ کئ دیار بت مخ سجدہ تنا کئ یاد امام کا رکوع کے رکوع کو سر شامل شے ہاں کہ امام سر رکوع کے شامل شلی او امام لا پاسدنو سمع الله لمن حمده لا غنو ویلی تو شامل شي ستارکات چکم دی غو شو او که سجدی کې شامل شوی بیا حرکات نه دی شوی دغه شان د تحیات او امین بیا حرکات نه دی شوی صرف رکوع کې او قیام کې امام سره شامل شي کوم کس هغه دغه صحیح دی موز هغه صحیح دی حرکات هغه ته ملاو شو خو شریعت حکم دا دی چې بار تراغ لري نو منډې مو جماعت کې کم ټیم کې چې امام کم حالت کې دی هغه سره الله په وقاص الله هغه سره شامل شو کدا نه کوم حرکات لاړو هغه رستو کا که یو رکعت لاړ دوه لاړل الله تعالی دې هغه اجر راکړي لہذا خپل مزونه صحیح کړئ او امام پسې ودرېږئ نو هغه هم صحیح طریقې سره قدر سره او دغې سره ودرېږئ الله تبارک وتعالی دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي خپل مزونه اصلاح پکار ده